سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راشد خان له لومړي مقام نه ولوېده. حسرنکا لومړی شو. د حضرت الله زازي دوران ختمیږي. بد خبر ورته راغی وشړل شو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. راشد خان له لومړي مقام نه ولوېده. حسرنکا لومړی شو. د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندي کې افغان لوبغاړی راشد خان خپل ځای حسرنکا ته پریښی او د شلوریزو لوبو په درجه بندي کې دویم مقام خپل کړی دی او سوریا کمار خپل لومړی مقام کې دی. د کرکټ نړیواله شورا تازه د شلوریزو لوبو د توپ وهونکو، توپ اچوونکو او الراوندرانو درجه بندي خپره کړې چې په الراوندرانو کې افغان لوبډلمشر دویم مقام او د توپ اچوونکو په نوملړ کې راشد خان هم دویم مقام لري. د شلوریزو لوبو د توپ وهونکو تازه درجه بندي کې سوریا کمار یادو لومړی، محمد رضوان دویم، دیون کانیو دریم، بابر اعظم څلورم، ایدن مارګرام پنځم مقام لري او د الراوندرانو په درجه بندي کې شکیب الحسن لومړی مقام، محمد نبی دویم، هاردک پانډیا دریم، سکندر رضا څلورم، جسټ سمیت پنځم مقام لري. د توپ اچوونکو په درجه بندي کې حسرنکا لومړی، راشد خان دویم، جوش هلزو دریم، تبریز شمسی څلورم، ادم زمپا پنځم، مجیب رحمان شپږم مقام لري. د حضرت الله زازي دوران ختمیږي. بد خبر ورته راغی وشړل شو. حضرت الله زازي د افغانستان د توپ وهنې لپاره یو ښه امید او هیله وه چې په لومړیو کې ښه وځلېده. د افغانانو تمه ورڅخه زیاته شوې وه. نوموړي ته په ملي ټیم کې د اوپنر ځای ورکړل شو. د زیات وزن له کبله په ځان د نه کار کولو له هغه په وروستیو کې په خپلو ټولو لوبو کې ناکامه و. اوس خپلې همدې بې پروایي د یو بل ډېر بد خبر سره مخ کړ. زازي تیر کال د پاکستان په سوپر لیګ کې د پیښور د زلمیو له لورې په پلاتینیم کټګوري کې و. دا تر ټولو لوړ او د قیمتي کټګوري ده ځکه د پیښور زلمي ټیم نه غوښت بل څوک واخلي، خو سږ کال پیښور زلمي ټیم دی بیرون کړ او کوم بل ټیم هم ورسره قرارداد لاسلیک نه کړ. د دې لوی علت دا دی چې پوشول زازي صرف لیګ سایډ ته توپ ښه لوبولی شي، خو توپ اچوونکو سمدلاسه پوهیږي او نور خپل بال بدلوي. چې بال بدل کړي نو بیا نو زازي هم همدغسې دوه دریو منډو آوټ شي، یعنی زازي جوړ بال وهلی شي چې هغه څوک ورته کوي نه، نور بس هیڅ څه پکې نشته. د ده په ځای خواري نه کوي، د ده په ځای خپل وزن کم کړي. وزن یې ورځ تر بلې هم زیاتیږي. دی هم افغانستان د کرکټ لپاره یو خیال ماتونه شوی او هم یې خپل راتلونکی خراب کړ. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.